کې نن 2 تنه په عام محضر کې اعدام شول. د طالبانو د سترې محکمې د خپرې کړې اعلامیې له مخې پر دغه کسانو د قصاص دا حکم نن پنجشنبه د غزني د مرکز د علي لالا کلي د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو حکومت د یو شمېر چارواکو او ګڼ شمېر عامو خلکو په حضور کې پلي شوی دی. په بیان کې چې نن د طالبانو حکومت د سترې محکمې په ایکس پاڼه خپور شوی راغلي چې قصاص شوي کسان سید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوې 8 کاله وړاندې او بلې 2 کاله مخکې په جارخه الو چاقوګانو 2 کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړو کسانو ته د ریګونو محکمو د قصاص سزا ورولې وه چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله له لوري تایید شوه، خو ازادۍ راډیو په خپلواک ډول دا نشي تاییدولی چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره روانو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او که نه. تېره ورځ د غزني چارواکو له سیمه ییزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره د هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزني د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلانو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې دواړو کسانو د مقتلینو د کورنیو د غړو له لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي هم ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو پر وړاندې په ډزو وویشتل شول. هغه زیاته کړه چې موږ چې کله د فوټبال میدان ته ورغلو وروسته چې نندارچیان راډیر شول 2 کسان یې راوستل، یوې 8 مرمۍ وویشت او بلې 6 مرمۍ وویشت. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام 3 او 4 مورد دی چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 50 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی و. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې بیا په فراه کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو پر وړاندې په فراه ولایت کې اعدام شوی و چې هغه مهال په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په عام محضر کې د خلکو پر وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده. له ملتیا مو مننه.